د باګرام نظامی اډه په 1950 لسیزه کې د ظاهرشاه د واکمنۍ په مهال پیل شوې وه. د دې هوایي ډګر اصلي 10,000 فوټه اوږده رنوی یا د الوتکو د الوت او کېناستلو لاره په 1986 میلادي کال کې جوړه شوه او افغان هوایي ځواکونو به ترې د الوتنو لپاره ګټه اخیستله. د 1909 میلادي نه تر 1989 میلادي کال پورې د باګرام هوایي ډګر د شوروي ځواکونو په ولکه کې و او له 2001 میلادي کال وروسته باګرام د امریکایي ځواکونو په تر ټولو لوی کیمپ بدل شو. له 20 کلونو وروسته امریکایي ځواکونو باګرام په داسې حال کې پرېښود چې افغان امنیتي ځواکونو خبر نه درلود. پایگاه باګرام نیروهای خارجی بدون هماهنگی با نیروهای افغان اینجا را ترک کردند که ما در ظرف 1 ساعت تانستیم تمام می کمپ باګرام که 45 کیلومتر مساحت داره ما بگیریم. در صورت که مردم عالی ملکی هجوم آورده بودن ما تانستیم از تمام چور و چپاول یا جلوگیری کنیم و کنترل مکمل سایه کمپ باګرام تحت تسلط فرقه پولیس نظامی قرار بدیم. په تیرو 20 کلونو کې د دې لوی کیمپ د امنیت او مصرف مسؤلیت د امریکایي امنیتي او هوایي ځواکونو په غاړه و، خو اوس یې بشپړ کنټرول د افغان امنیتي ځواکونو سره دی او دوی د یاد کیمپ د ساتلو ډاډ ورکوي. ما مسئولیت حفظ و نگهداری این کمپ داریم که خوشبختانه میتونم به تمام مردم افغانستان این گپ بگویم که تمام شایعاتی که دمی 2-3 روز پخش شده بود در تمام افغانستان که گویا کمپ باګرام توسط نیروهای امنیتی یا مردم چور و چپاول شده که این گپ مکملا غلط و باطل بوده. حتی برابر اکثر سوزنم از تجهیزات و وسایلی که در کمپ باګرام از چور و چپاول صورت نگرفته و ما آمادگی از این داریم که هدایتی که از طرف مقام وزارت دفاع ملی و استانداردیستیز به ما داده میشه مأمور قابل اجرا بانه. په باګرام نظامی اډه کې امریکایي ځواکونو د میلیون لیټره تیلو د ذخیرې ترڅنګ یو شمېر دغه لوی ټانکونه او په سلګونو ملکي عادي او زرهي موټر هم پرېښي دي. و مطوری که شما شاید در نزدیک مشاهده کرده باشید در میدان هوایی باګرام تاسیسات بسیار زیاد مانده و یک شفاخانه بسیار مدرن مجهز با تماما وسایل بسیار اصلی و مدرنش به جا گذاشتن ماندن. ذخایر مهمات است، ذخایر تیل است، یک تعداد وسایط زرهی است و یک تعداد زیاد وسایط غیر زرهی یا ملکی است که در اینجا مانده و در پالوی از او اقلام و اجناس بسیار زیاد است از اینکه باګرام خودش به چند بیس تقسیم شده تا هنوز ما همو به اصطلاح تشریح لوازم و عینیاتی که باقی مانده و هنوز تمام نشده. هیئت محترم معاونت مادی و تکنیکی وزارت دفاع که مسئول دوره تسلیمی بوده و تمام اجناس رسما تحویل گرفته از جانب اردوی آمریکا. اونا فعلا در حالت جمع کردن و بسته‌بندی و کاتگوری بندی این لوازم و عینیات هستند. د امریکایي ځواکونو لپاره په عصري وسایلو سمبال نړیوال سټنډرډ لرونکی یو 50 بستریز روغتون هم شته دی چې په بشپړه توګه روغ پرېښودل شوی دی او اوس افغان امنیتي ځواکونو دا روغتون د خپلو ځواکونو لپاره فعال کړی دی. همون شبه که امریکایی‌ها برآمده بودند فرداش ما ساعت 12 بجه تسلیم شفاخانه شدیم. قبلا قماندان سایه یک آمادگی کامل تیم مجهزی آماده ساخته بود. بالفعل شفاخانه را گرفتن. عرضه خدمات از اون روز شروع شده تا فعلا هم ادامه دارد. ما در این شفاخانه آمدیم بخش‌های آی‌سی-یو آجیل عملیاتخانه و بخش‌های رادیولوژی را فعال ساختیم و این شفاخانه فعلا آماده خدمت به نیروهای امنیتی و اهالی محل می باشد. تمه ده چې 15 کیلومتره مساحت لرونکی باګرام کیمپ به د افغان امنیتي او هوایي ځواکونو په یوې لوی نظامی اډې بدل شي. خب بدون شک که پایگاه هوایی باګرام قبلا هم یک پایگاه نظامی بود و حال هم به همون مقصد نظامی از او استفاده خواهد شد. هنوز دور است که ما بگوییم که کدام جزء تام در اینجا یا کدام قطعه در اینجا جابجایی خواهد شد، برای اینکه ما هنوز همون جنبندی لوجستیکی خود را نکردیم، کارهای ما تمام نشده. ولی به هر حالش این تصمیم مربوط مقام محترم استانداردیستیز و وزارت دفاع ملی است که در اینجا چی تصمیم میگیرن. و یک نقطه دیگر هم یادآوری کرده میتونم که میدان هوایی باګرام فعلا او ظرفیت داره که از این به مقصد
پروازهای ملکی و هم به مقصد پروازهای نظامی از استفاده صورت بگیرد.